اوس باقاعده د دې پروګرام آغاز کوو عزیز لاله د اجمل منصور دا یو شو دغه کتره دا تاسو ته ډالۍ کومه اجمل منصور خدای بخښلی وایي چې اومنه زما ښکلي خوښ شوي دي اومنه زما ښکلي خوښ شوي دي تا نه لږ سیوا تا نه مې سیوا ښکلي خوښ شوي دي او زه چېرته د یو ښکلي خوښ نه شومه ټول عمر زما ښکلي خوښ شوي دي نوې نوې په لاس یې راته ولیکل ستا خو یو اتیا ښکلي خوښ شوي دي زه اوس دا عزیز لاله د تمې د اجمل منصور خدای بخښلي دا شعر ډالۍ که اوس دې سره زه عزیز لاله ته خواست کوم چې هغه خپل کلام د ملګرو سره چې دی نو دغه کې خپل تعارف ته عمر سره وکړي ما دلته ناستو ملګرو او کم اورېدونکي ملګري چې دي ټولو ته سلام شروع خدای زمانه کوي نو زه به دا شروع داسې وکړم چې د ملګري د اجمل منصور یو کتاب وي ښکلي ښکلي پکې یاد کړل او دا ښکلی لفظ به راته زه هم راولم ما هم یو غزل کې ویلی دی وایي څه صفت به کومه دی اشنا ښکلی خلکو ته هم ښکلی ما ته لا ښکلی او ښکلی دی او ښکلی دی بس ښکلی دی ښکلی دی او ښکلی دی بس ښکلی دی ښکلی دی د ښکلو نه بلا ښکلی او ښکلی چې په ښکلو سترګو وګوري څه ښکلی به ښکاري په خندا ښکلی او ښکلي څومره ښکلي ښکلي ویلي وو را به شم چې بیا راشي سبا ښکلی او ښکلی څومره ښکلی دی تر څنګه دی نه ښکاري عزیزه په ژړا ښکلی ډېر ښه عزیز لاله ډېر ښه عزیز لاله دا و زمونږ عزیز خادم صاحب همایون خان د دوبۍ نه موږ سره په لاین دی او وایي چې عزیز لاله ډېر ښه وکیل خان هم موږ سره په لاین دی عبدالرحمن چې دی نو هغه موږ سره په لاین دی محمد صالح استاد وایي چې ټولو ته سلام او عمر احمد د ایرلینډ نه موږ سره په لاین باندې دی او دا زموږ پوخ ملګری دی نو دی هم وایي چې ټولو ته دعا سلام وایي او همایون وایي چې او ډېر ښه عزیز لاله ډېره ډېره مننه باعث خان وایي چې زبردست او وکیل خان ټولو ملګرو باندې سلام وایي رازق غني د سعودي نه موږ سره په لاین دی دا پروګرام موږ د مسافرو دپاره جوړ کړی دی ټولو ته زموږ د ناس محفل له طرف نه ډېر ډېر دعا سلام او ریحان زیب دی موږ سره په لاین باندې دی ټولو ته سلامونه وایي انصر خان او زمرود خان او ملنګ شاجیان ټولو ملګرو ته دعا سلام ستاسو ډېره ډېره مننه ډېره ډېره مننه دا کمنټس خو به راځي نه خاد صاحب خو اوس تاسو ته خواست دی چې د ملګرو سره د خپل کلام چې دی نو دا شریک کوي یول خو ټولو ملګرو ته زړه د کومې نه هرکلی وم او د نظر غنګین صاحب او د اجمل صاحب زه ډېر زیات مشکور یم مهرباني پروګرام ته په راتلو یې مونږ ته پیرزونې وبخښلې او د هغې نه علاوه د عزیز خادم صاحب غوندې لیکوال سره یې ما ته مقرره کړه چې څه ووایم د هغې مخکې خو زموږ لیکل ډېر زیات وشپی خو زه به بیا هم کوشش کوم یو نظم مې لیکلی دی تازه چې د یو ټایپ مصره ده او نور د چاربیتې په شان څلور شعرونه دي پکې چې تا ته یاد دي سپرلیه ما نه چرې نه هېرېږي د ساړو هغه جړۍ کې دا د ژمي د ساړو هغه جړو کې دا د ژمي اوږدو شپو کې موږ کیسې چې به کولې په خاموشه سلسلو کې ډېر ښه تا ته یاد دي سپرلیه ما نه چرې نه هېرېږي که قضا به شول لمونځونه خو به کول مو وصلونه مونږ به هېڅ نه پوهېدلو تېرېدل ښکلي وختونه تا ته یاد دي سپرلیه ما نه چرې نه هېرېږي هر طرف ته ښکلاګانې د مایونو خنداګانې مازدیګر چې به ګودر ته جینکۍ وي را روانې تا ته یاد دي سپرلیه ما نه چرې نه هېرېږي او د زلمو کلاو څپلۍ وي هم د پیغلو به سیالۍ وي وی به لوبې پټ پټوڼي د انګا بنګا کیسۍ وي یاد یې سپرلیه ما نه چرې نه هېرېږي ډېر ښه اخري د هغې دی چې موږ ناښادو په اختر کې
مونږ ناخادو په اختر کې د ژوندون په لر او بر کې یو بل غوښتی و خاوند نه په سحر او مازدیګر کې تا ته یاد دي سپرلیه مانشر نه هېرېږي. ډېر ښه ډېر ښه. ریحان صاحب ناخاد صاحب ته دوا سلام را لېږي دي. وعلیکم السلام. او رحم صاحب نور دا چې د نو عزیز خادم لالا دی د تعلق کوټې سره دی ښه او دا چې د ناخاد نو دا خو به پیژنئ چې دا زمونږ کلیواله دی. او عبید زهیب مونږ سره په لاین دی. ټولو ته دوا سلام وایي. سمیر محمد د بحرین نه او محمد اسماعیل چې دی نو هغه د سعودي نه وایي چې السلام علیکم استاد جي ټول میپل ته مې سلام وایي. وعلیکم السلام. او ریحان صاحبه ستا د دا ډېره مننه. مونږ سره ملګري دي راغونډي نو ستاسو دا فرمایش به هم پوره کړو چې کیمره به پرې وګرځوو نو تاسو به را ملګري صحیح کوئ. او بلال زمونږ ملګری دی دا هم زمونږ پوخ ملګری و کویت کې اوس دا دی نیغ په نیغه مونږ سره ناست دی. او شیر افسر خان نور مونږ له دا دویمه هفتره چې ټایم راکوي استاد جي هم راځي او دا نور ملګري چې دي دی خو ټول پروګرامونه اټینډ کوي. ښه عزیز لالا تاسو نه وایي بس د دوی خپل پروګرام کړی دی. زه نظم نه کوم او که غزل نه کوم. یاره غزل نه شروع کوي ترنم کې ووایي جي ترنم کې وایم. وایي تاسو هغه څه وختل چې سیال نو ما زبردست ډېر زبردست زړه هغه شاعره دی بوتلمه چې سیال نو رباعي ورسره ووایي جي. ما پخپل د یار غم تا دی ویلی زنده باد چې په ما باندې انبار وي زه په دې کې یما وخاد چې په مینه ګوري او په سترګو کې مسکې شي بیا چې سترګې رانه اړوي ورانوي په ما آباد نه پوهېږم چې څوک څنګه دا خپل زړه بل چاله ورکي درد او غم فکر مې نه و ګرځېدم آزاد. نو راشه وګوره زاهده دا د چا د لاس تصویر دی. ډېر ښه. د سرو شونډو ښکلول دي د هغه د کمال داد. ډېر ښه. انا تسکینې بیا هم د عزیزاو په خوله ونشنو که هر سوی درله لاړم په ژړا او په فریاد. ډېر ښه. تا ته نه هغه څه غوښته چې د سوال نه وما تا ته نه هغه څه غوښته چې د سوال نه وما وزړه هغه چاله دې بوتلمه چې سیال نه وما او زړه هغه چاله دې بوتلمه چې سیال نه وما. خود سر میں بہانا دا ٹیٹی دو غختلا خود سر میں بہانا دا ٹیٹی دو غختلا خود سر میں بہانا دا ٹیٹی دو غختلا لابا پورا دا بلتان پاتے غلال نوما لابا پورا دا بلتان پاتے غلال نوما وزڑا غچالا دے بوتلما چیسیال نوما پلا شڑائی با در پدر دا زڑا پسر گرزم پلا شړی با در پدر دا زړه پسر ګرځم پلا شړی با در پدر دا زړه پسر ګرځم زه چې قابل دا ګلورین جانان د شال نوما زه چې قابل دا ګلورین جانان د شال نوما وزړه هغه چاله دې بوتلما چې سیال نوما ما د جانانم بری شوندو لخندا غختلا ما د جانانم بری شوندو لخندا غختلا ما د جانان
انبری شوندو لخندا غختلا ز ارزمن ستا د دنیا د جنجال نوما ز ارزمن ستا د دنیا د جنجال نوما وزړه هغه چاله د بوتلما چې شیال نوما وزړه هغه چاله د بوتلما چې شیال نوما نور از د محشر عزیز ګلاته د خپل تور کولا نور از د محشر عزیز ګلاته د خپل تور کولا نور از د محشر عزیز ګلاته د خپل تور کولا تور چې دکړه ما څنګ په مخ د کمر خال نوما ډیر زبردست تور چې دکړه ما څنګ په مخ د کمر خال نوما وزړه هغه چاله د بوتلما او چې ډیر خو عزیز لالا په عزیز لالا باندې را کمنټونو باران دی ډیر ښکلی او راځي غنی وایي چې عزیز لالا ته سپیشل سلام د سعودي نه ګل نواب وایي چې ډیر ښه ډیره مننه شهریاز د بامخیلو نه ریحان زیب د دوبۍ نه عبد زویب د سعودیا نه او ریاض ټانکیوال نورې بالکل ستا زموږ پوخ ملګری او هر پروګرام دی ګورې که تو سره ټانکیوال ونه لیکې نو مونږ ته پته ده د بحرین نه سمیر محمد د بحرین نه وایي ټولو ته دوا سلام بلال ته هم ستا دوا سلام راورسېدلو او عزیز لالا ته سپیشل سلام علیکم سلام او ناصر خان وایي چې عزیز لالا ته سلام علیکم سلام ذوالفقار د کویت نه او ممتاز استاد جی دی هغه هم وایي چې پروګرام ډېر ښکلی دی او عزیز لالا ته سلام را لېږلی وعلیکم سلام ستا سلام راورسېدو او د ذوالفقار حسین هم سلام راورسېدو ښه شهاب احمد د دوبۍ نه زموږ ملګری دی خو تیر شوي پروګرام کې دی لږ غیر حاضر و هغه هم دوا سلام را لېږلي دي ریحان زیب او محمد اسماعیل ډیره ډیره مننه د پروګرام د خوښېدو حمزه مهدي وایي چې ډیر زبردست ریحان زیب د سعودیا نه دا د عزیز لالا پروګرام مو ډیر خوښ شو ډیره مننه یاسر احمد د کویت نه او جاوید اقبال استاد جي چې دی نو هغه د لندن نه ناټینګم نه چې دی نو عزیز لالا ته دوا سلام را لېږلي دي او وایي چې اوس پروګرام لرالم او اوس کېناستم پروګرام ته ډیره ډیره مننه ستاسو ناخاس صاحب په عزیز لالا دا کمنټونه خو که مونږ ګورو دا پوره پروګرام به ختم شي او دا کمنټس نه پوره کېږي ورسره چې دی نو ته خپل کلام هم د ملګرو سره دغه کو ځکه چې ګنټه ټایم دی او په دې ګنټه کې د عزیز لالا دا کمنټس نه خلاصېږي زه خو یو 3 شعرونه وایم هغې نه پس به بیا یو غزل وایم د خپلو د محفل خبره روانه ده نو زه به هم پکې څه ووایم هغه داسې ده چې ښکلي که په ښار او که په سمه دي ښکلي که په ښار او که په سمه دي خلاص ته دې دنیا د هر یو غمه دي او څومره دي بدبخته ای خاوندله څومره دي بدبخته ای خاوندله څوک چې دې دنیا کې بې صنمه دي او ګوره د مکیز دي ښېوګرو ته ګوره د مکیز دي ښېوګرو ته ناس لا په محفل کې درته دمه دي غزل دی عزیز خادم صاحب چې لکه په دشته کې اواز چې د غره سر له راځي لکه په دشته کې اواز چې د غره سر له راځي داسې یادونه د جانان زما ځیګر له راځي او نن ورته ایښې مې زمونږ د محبت کیسۍ ده زمونږ د محبت کیسۍ ده ځکه زورنه د هر یو مشر هنر له راځي او د خان شمله د هیڅ قیمت باندې راښکته نشي د خان شمله د هیڅ قیمت باندې راښکته نشي خیر کو زورونه یې بس ټول غریب نوکر له راځي او زما استاد د نصیبونو فیصلې ته ګوره د نصیبونو فیصلې ته ګوره چې ټول غمونه مو راغون شي نو اختر له راځي او د کړېدلي دردېدلي پلار د خولې واویله د کړېدلي دردېدلي پلار د خولې واویله بچی توپان او تندرونه زمونږ کر له راځي او زمونږ پښتون کام کې به کله دا شعور پیدا شي کله دا شعور پیدا شي اوږدې ژړۍ نه پس خو هر سړی نمر له راځي او شعر دی چې
چې زه په حسن او ځوانۍ باندې ورلاړې توکم په حسن او ځوانۍ باندې ورلاړې توکم خو خبر نه یم پیغلې ولې سوداګر له راځي او د دې دوه مقطع دي چې خطیبه سله تګیله د تندغرو کوي لومبۍ مقطع ده چې خطیبه سله تګیله د تندغرو کوي دلته کې څوک د شا غریب بې بس پر هر له راځي او دویمه مقطع ده چې بای ژوند باندې همیش زمانه ډډه کړله چې بای په ژوند باندې همیش زمانه ډډه کړله ناخا دا ټول زما په مرګ نن زما در له راځي ډېر ښه ناخاد صاحب اسماعیل وایي چې شاکر الله استاد ته زما سلام ستا سلام اسماعیل راورسېد او عبدالرحمن وایي ټولو ته سلام ریحان زیب وایي چې ډېر ښه ناخاد صاحب ډېره ډېره مننه او جاوید اقبال استاد جي دلم داد رالیږلی دی او ناصر خانم وایي چې ډېر مزیدار ډېر زبردست او وایي به راته بیا به درته وایي تجمل خان د سعودیانه ټولو ته سلامونه رالیږلي دي حمزه مهدي ټولو ته سلام او ریحان زیب هم وایي چې ټولو ملګرو ته دوا سلام وایي او دا کیمرا درته دا د ګرځوم باران خوري خیرالي باران زموږ پوخ او ملګری دی د پروګرام خو نن لږ لیټ و کته کوي را صادر دی او دا چې دی نو بلال خان موږ سره ناست دی بلال ستا سلامونه پکې ځای په ځای راځي ښه خو بس هغه دغه کوم ځکه وخت لږ مختصر دی عزیز لاله جا نظم خو به ترنم کې نظم ترنم کې نه زه نظم به اخره کې کو غزل مزل خپل سور به دغه واچار څه دي غزل در تمام یو ارشاد جی چې مې تمام عمر د هجر روجې ونیولې هېڅ دې پې نه کمیږي یو شپه د اختر راکا نو زه او هغه چې به د سیند په غاړه دواړه ناست وو ټول ژوند مې واخله بس یو هغه مازدیګر راکا ډېر ښه سر هله سر شي چې تندی یې ستا په در ولګي چې ټیټېدلې عادت نه وي داسې سر راکا نو یا خو مې سیال که د سیالانو چې په سر کې زما یارا لخې دي کې ډغرې در په در راکا ډېر ښه عزیز لاله چې ماشوم یار مې تورې سترګې توروي عزیزا چې پکې ځان ګوري کتولې خپل کمر راکا ډېر ښه ډېر به دې یاد شمه دلداره چې زه نه یمه ډېر ډېر به دې یاد شمه دلداره چې زه نه یمه بیا به درته نه ښکارم بېکاره چې زه نه یمه ډېر ډېر به دې یاد شمه دلداره چې زه نه یمه ډېر ښکلی جي دا د ژوندانه لارې خدای ګو ډېرې ګرانې دي دا د ژوندانه لارې خدای ګو ډېرې ګرانې دي څوک به در سره ګرځي په لاره چې زه نه یمه څوک به در سره ګرځي په لاره چې زه نه یمه بیا به درته نه ښکارم بېکاره چې زه نه یمه ډېر ډېر به دې یاد شمه دلداره چې زه نه یمه ته به ستړی ستړی عمره ور د دې دنیا نشې ته به ستړی ستړی عمره ور د دې دنیا نشې څوک به دې کوکۍ اخلي بې واره چې زه نه یمه واه ډېر ښه ډېر ښکلی جي بې واره چې زه نه یمه بیا به درته نه ښکارم بېکاره چې زه نه یمه ډېر ډېر به دې یاد شمه دلداره چې زه نه یمه نو خوب چې دې شي ښکلي او ازغي ازغي په سترګو کې خوب چې دې شي ښکلي ازغي ازغي په سترګو کې
څوک بدلو بای شما کلاره چې زنا ډیر ښه ډیر زبردست بدلو بای شما کلاره چې زنا یما یا بدر تنخ کارم بے کارا چې زنا یما ډیر ډیر بدیات شما دلدار چې زنا یما نو چرته عزیزا راشا وګوره چې ستا یما او چرته عزیزا راشا وګوره چې ستا یما وزن سره به وای سو واره چې زنا یما وزن سره به وای سو واره چې زنا یما او بیا بدر تنخ کارم بے کارا چې زنا یما ډیر ډیر بدیات شما دلدار چې زنا یما عزیز لالا دی دوبۍ کې د هلکان ناست دي او هغوی وایي چې دا یو فرمایش رالیږلی تاسو ته دا خو ته نه یې د زړه سره چې هر ځای کې تماشه نو وایي دا دې راته ووایي او عزیر احمد وایي چې ایرلینډ کې هم راته حجره راوستې ده او د حجرې پروګرام دی او استاد یې اقبال استاد یې هم وایي چې یاره ډېر خوشحاله شوم چې یاره تاسو دا پروګرام دغه کړی دی جوړ کړی دی او ناصر خان وایي بلال ته سلام کامران خان وایي ټولو ته سلام او اقبال استاد وایي چې عزیز ورور ته سلام وکیل خان ته سلام ستا سلام راورسېد او رازق غني هم وایي چې ډېر زبردست اوس زه ناخاص صاحب تاسو عزیز صاحب دا فرمایش خپل یاد ساتئ ښه او زی تاسو دغه وکئ عزیز صاحب به لږ ساه واخلي ښه جي زه خو به ما خو اراده وه ترنم کې درڅه ویلو بس ترنم کې ووایئ یا دلته جوړوګۍ دغه دی ښه جي دا یو اوږد واره یو غزل ده چې انتظار د څومره خوږ دی یا زما د مینې خانه په ما ګرانه په ما ګرانه یا زما خوږه جانانه ډېر اعلی په ما ګرانه په ما ګرانه یا زما خوږه جانانه نو زه به څنګه تېرومه دا تمام زندگی میں زب سنگ تیروما دا تمام زندگی میں یو گڑی ہم نے تیریگی بیلتانا بیلتانا پما گرانا پما گرانا ډېر ښه ناخات صاحب تا کې خو ګوته وه شکریہ جی ستا یادونه زوروره ما په نیمه شپه کې ستون کړي ستا یادونه زوروره ما په نیمه شپه کې ستون کړي زه په چغو چغو ژاړم زه په چغو چغو ژاړم په فراق ته ګلندامه په ما ګرانه په ما ګرانه یا زما خوږه جانانه ډېر ښه داسې څیز به پیدا نشي چې ګمراه کړي مال تانه داسې څیز به پیدا نشي چې ګمراه کړي مال تانه تو خو روح یې زما تن کې تو خو روح یې زما تن کې تر ابدا زما ځانه په ما ګرانه په ما ګرانه یا زما خوږه جانانه مکته ته جي چې ما د خیال په شونډو ښکل کړي مخاطب شي راته وایي ما د خیال په شونډو ښکل کړي مخاطب شي راته وایي زه به څرنګه تا هېر کړم زه به څرنګه تا هېر کړم یا فاگلا ناخات خانه ډېر ښه په ما ګرانه یا زما خوږه جانانه انتظار د څومره خوږ دی یا زما د مینې خانه په ما ګرانه په ما ګرانه یا زما خوږه جانانه ډېر ښه
ذوالفقار یوسف زئی وایي چې استاد جي خلپان جوړ نشته نو خلپان دا د ناست دی خو پروګرام چې دی نو د عزیز لالا او د ناخات دی او طایب خان د دوبۍ نه سلام را لېږلی دی او جاوید اقبال استاد جي وایي چې بل پروګرام کې بچا یو مټیای چې دی نو زماره طرف نه ډېره مننه ستاسو چې بس صرف مونږ له کمنټس کې مونږ سره د ملګرتیا وکوئ نو دا هم ډېره ده ستاسو د مینې ډېره مننه او زهیر محمد وای چې ماماجي ټولو ته سلام ستا سلام را ورسېد او یاسین خانم وای چې ټول محفل ته سلام ماجد خان وای د سعودي نه چې ټول محفل باندې زما سلام او همایون وای چې عزیز لالا ته زما فرمایش وایه همایون ته خپل فرمایش ته غوږ کېږده دا خو رباعي ده بس غزل سره دی ورته ووایم صحیح ده جی غزل سره ووایي ډک محفل د یارانو جانان ما ته ګوت نیسي زه حیران ورته ولاړ یم چې څوک تا ته ګوت نیسي نن د نقل په کتاب کې عقل ګډ د ځان په ویر دی څوک تیارو په لار روان دي او رڼا ته ګوت نیسي ډېر زبردست دا بیا وایي خادم صاحب دا ډېر زبردست و څوک تیارو په لار روان دي دا ډېر زبردست دي ډک محفل د یارانو جانان ما ته ګوت نیسي زه حیران ورته ولاړ یم چې څوک تا ته ګوت نیسي نو نن د نقل په کتاب کې عقل ګډ د ځان په ویر دی څوک تیارو په لار روان دي او رڼا ته ګوت نیسي ډېر زبردست که شراب دی او شباب دی دلته دواړه دی حساب دی څوک ماښام نه ګیله من دی څوک سبا ته ګوت نیسي هر شم ستا د کرشمونه چې د هر څیز خپل معیار دی دا دنیا دا په دنیا کې چې دنیا ته وګوته نیسي ډېر ښه ته د زړه سره چې هر ځای کې تماشې نو خو چې ته نه عزیزه څوک بچا ته وګوته نیسي ډېر اعلی ډېر ښه یار شه چې د یار شمه یار شچ دیار شما ټول بدر نظر شما ټول بدر نظر شما ټول بدر نظر شما ټول بدر نظر شما یار شچ دیار شما یار شچ دیار شما ټول بدر نظر شما ټول بدر نظر پروګرام چې دی انو ستا سترګو ته ګورما ستا سترګو ته ګورما ون ستا سترګو ته ګورما ستا سترګو ته ګورما مس شما خمار شما ون مس شما خمار شما ټول بدر نظر شما ټول بدر نظر شما دا د رباب غزل دی رباب نشته دی ټول بدر نظر شما ټول بدر نظر شما او ته چې راته وګورې ته چې راته وګورې ون ته چې راته وګورې ته چې راته وګورې پورته شم سرشار شما پورته شم سرشار شما ټول بدر نظر شما ټول بدر نظر شما ستا مینه دنیا زما ستا مینه دنیا زما وستا مینه دنیا زما ستا مینه دنیا زما سنگتنا کنار شما ډېر ښه سنگتنا کنار شما ټول بدر نظر شما
ټول بدر نظر شما او اے عزیزا عشق دے اے عزیزا عشق دے اے عزیزا عشق دے اے عزیزا عشق دے او پریږده چې پدار شما پریږده چې پدار شما ټول بدر نظر شما ټول بدر نظر شما ډېر ښه بابا وطن د لالا وطن په مونږ باندې ګران دی دا پښتونستان ډېر ښه دا په څلورو تارو کې دی دا زما دو تارو ډېر ښه ډېر زبردست زرنواز وایي چې ټول محفل ته سلام یاسین خوري وایي چې زبردست ماجد خان زرنواز وکیل خان او همایون ډېره ډېره مننه عزیز صاحب مهرباني راورسېدو ستاسو کمنټس حسین هم وایي چې ډېره زبردست ناخاس صاحب او عزیز لالا د انګلینډ نه وایي ښه او جاوید اقبال استاد هم سات په سات تاسو له داد درکوي ناخاس صاحب او دا ملګري هم په انتظار باندې دي او حضرت عثمان او منظور خان د کوریا نه عثمان د سعودیا نه موږ سره په لاین باندې شو رازق غني خورای ټولو ته دوا سلام وایي او عزیز لالا ته سپیشل سلام زهیر محمد ملګرو ته سلام وایي او دا دې درکړی تاسو له وعلیکم سلام حضرت عثمان ستا سلام راورسېد ښه ناخاس صاحب دا ګور اخلاصېږي نه ته کلام شروع کو چې زه بحث کوم مهرباني جي نظر غمگین صاحب ناست دی صحایکو دی او دوه مزاحیه دی نور سنجیده دی ښه جي غمگین صاحب ته ډایري کومه لومبۍ ته چې کړم خوراک خوله مې رپېږي ټوله وعلیکم السلام خوله مې رپېږي ټوله او په حلوا کې مې غاښونه مات شي کاري کې داسې جوړ جدا شوم ډېر ښه یو بله ده چې یو کوڼ کاکا ته چا په تیزه ویل یو کوم کاکا ته چا په تیزه ویل لالا د مشه که نه چای به وڅکې وی کوڼ خو نه یم 2 بجې دي که نه ډېره هایکو دی چې څومره چې ښه کړم دومره بد پایمه دومره بد پایمه ادم کافر جوړې سوګند کړی دی چې ښه د رز بدرینه نه وینم زه او یو بله ده چې دا اجمل منصور صاحب په یاد کې مې لیکلې ده چې ویلي بچې ښه وخت په هر چا راځي ویلي بچې ښه وخت په هر چا راځي ته فکر مه کوه په مونږ به راشي ما ویلې ژوند کې که د مرګ نه بعد مو او د کام دپاره یو ده چې کارنده خلک بل جهان لټوي کارنده خلک بل جهان لټوي د تهمتونو پیټي لاندې پراته پښتانه اوسم په وهمونو پایي او ستا د لیدو لپاره خوږه یاره ما د دې منډو تړلو ډک ژوندون نه تمامه ورځ او شپه خوبونه کړي او څومره په ګرانه مې زړګی صبر کړو څومره په ګرانه مې زړګی صبر کړو د یار پیغام طوفان برسېره کړو بیا چې ویلې زه درته یادېږم که نه او چې د غره سر ته راغللې ته چې د غره سر ته راغللې ته ما سره نور خو خاص څه نه و ګله بس پیرزونې وې چې در مې کړلې او څه موده پس مې جانان ولیدلو څه موده پس مې جانان ولیدلو ما ویلې زه به تهر شوی یم هغه د ور نه ناخات خان نارې کړې او د روزګار غم پسې راووتمه د روزګار غم پسې راووتمه ما وی ظالم مغرور به هیر شي رانه غد و چند او سیوا یادېږي او یو نازک مثال چې دغه دی چې عزیز صاحب د هوا لور چې لاس کې لاس راکړلو د هوا لور چې لاس کې لاس راکړلو د لمس احساس دومره اور کړی و چې د وجود نه مې لمبې وختې او ماشي کتل تا به کتلی نه شو د پټ پټونو یو د سترګو جنګ کړي اوس هم ته هغسې کمزورې ویله او ما ویل په شا به ورته ونه ګورم کافر زړګي مې جوړ منکر شروع بیا ټوغو ټوغو درته بیا در ګورم او اخیري ده چې تمام ورځ کړم ځواني مرګ کارونه ماښام د در غمونه جاړم زه د ځواني عمر په دوزخ بدل شو
ډیره مننه حسین ستا د مینې ډیره مننه. حسین وایي چې بلې جمعې له ورپسې بیا زما طرف نه د چای پروګرام دی. ستاسو د مینې ډیره ډیره مننه. وکاس زموږ پوخ ملګری دی نظر محمد صاحب، هغه دغه والا ملګری هم دی، هغه رجسټرینګ کړی و او هغه وایي چې زما د ټول ټیم باندې دعا سلام. ستا ډیره ډیره مننه چې د پروګرام نه وروسته هم ستا موږ سره رابطه یې او دا نور ملګري منظور خان، راشد وکاس احمد، زرنواس، دا ټول درته میپل ته دعا سلام وایي. او عزیز لاله دا کیمره لږه ګرځومه نو بیا ستا نمبر دی که خیري ښه، خو دا ملګري کله کله کمنټس کې دغه کوي دا کیمره ګرځوئ نو مسافر دی که نه او دا ملګري ګوري. ماما خیر علی او امروز خان ماما بالکل په ړومبي ځل باندې شرکت وکړ او ته لږ دغه نومانه دا ملګری لږ ښکاره که څوک دي کیسه دی ښه دانش لزاکم په ټولو باندې دوا سلام ویلی دي او په لاین باندې ښه ښه عزیز لاله یا غزل هر نوې غم مې ستا د غم مې ذات کورسۍ له راځي و ډېرو غمونو مې د زړه کور کې غوبل جوړ کړه نو کلی مسکی نشي او ګل دې رېژېدلی خوښ وي دا د فطرت قانون دې سخت ښکلی اټل جوړ کړه د ګل د پاڼو نه یې جوړ کړه ننګي د جانان چای درې خمو د کاکلو نه اوربل جوړ کړه ډېر ښه نو قسم په ځان او که به مې سره اوزګار شي تا ته ستا د ښایسته جهان نه شیخ پوره دلدله ډېر ښه ډېر اعلی قسم په ځان که به مې سره اوزګار شي تا ته ستا د ښایسته جهان نه شیخ پوره دلدل جوړ کړه د وخت د جبر دا کیسه او په تراړو تراړو شونډو عزیزه تا ته نه د سرو شونډو غزل واه ډېر ښه نه رانه هغه غواړي یاره او نه دا غواړي نه رانه هغه غواړي یاره او نه دا غواړي ساده زړګی مې لیونی شرانه تا غواړي نه رانه هغه غواړي یاره او نه دا غواړي د ښکلو ښکلو په خندلو باندې نه رغېږي د ښکلو ښکلو په خندلو باندې نه رغېږي چې رانه غواړي ستا د سرو شونډو خندا غواړي چې رانه غواړي ستا د سرو شونډو خندا غواړي ساده زړګی مې لیونی شرانه تا غواړي د شپې تیاره کې بوګنونکي وسوسې مې یارئ د شپې تیاره کې بوګنونکي وسوسې مې یارئ ګنې نه څوک دي چې خوبونه په رڼا غواړي ګنې نه څوک دي چې خوبونه په رڼا غواړي ساده زړګی مې لیونی شرانه تا غواړي ناصح چې وایي راته پرېږده د یادونو دنیا 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 څومره په ډکا وسمره په ډکا خوله عزیزه مانه ما غواړي سمره په ډکا خوله عزیزه مانه ما غواړي د زړګی مې لیونی شرانه تا غواړي نه رانه هغه غواړي یاره او نه دا غواړي ډېر ښه ډېر ښه دانش سلامونه را لیږلي دي او منظور وایي چې بلال ته امروز خان ماما ته سلامونه را ورسېده
خاشر افسر خان نظر صاحب ته او بلال ته جیت اقبال استاد لندن نه سلامونه را لیږي. شیر زمان موږ سره په لاین شوی ډیر ښه. یاسر خان هغه په ټولو مې پل سلام را لیږلی دی. او رحم زیب نور وایي چې ډیر زبردست. نظر محمد صاحب عزیز صاحب او خادم صاحب خو اورېدو خدای به لږه دمه وکړي او دغه چې دي نو ته یو مزایه غوندې دغه ورته ووایه دا ملګري دی فرمایش کوي د سپي دا دغه نو کاغه دې پکې راوباسه نو بس دی به یو دغه به ووایي. نظر محمد صاحب خو ویلي چې زه به بالکل دغه نه کوم او عزیز لالا به ټایم ورکوو خو لږ غوندې دغه ورکوو ورله لږ ساه وله ورکوو. د عزیز لالا کار ګران دی ترنم کې اړمي یاره چای به ښه یاره شاته المارۍ کې پیالۍ دي چای عزیز لالا له ورکړم دی به لږ ساه هم وکړي چای به وڅکي نو لږ به ورته ښه شي. دی دواړو له دغه کوي د پیالۍ راواله دی دواړو ته لږه چای واچو عزیز لالا ته او نه خات ته یو سپی مې د ساتلی نه ګلډانګ دی نه ګلټیرو الله دې وکړي خیر په سپي زما اعتبار دی صحیح ده جی په سپي زما اعتبار دی زمونږ چوکیدار دی ګیدړ چې کله وویني لګی بیا شپږمګیر الله دې ډېر ښه ګیدړ چې کله وویني لګی بیا شپږمګیر الله دې وکړي خیر او دیوال نه وهي توپ معلوم یې شنرتوب په خولې باندې غپېږي کراسکۍ د پیور نیر الله ډېر ښه ډېر ښه او غوجل ته دننه کېږي د کټ لاندې پټېږي په درېیمه ورځ چې راوځي ته به وایي دی ببرشیر الله دې او غپ نه کړي په سوګند غپ نه کړي په سوګند بوجۍ کې کا بند غمګین نظر رو کې کا زراونه کې دیر الله دې ډېر ښه ډېر ښه ډېر زبردست او د عزیز لالا فرمایش دی عزیز لالا مه خفه کو میلمه دی زمونږ امروز خان ماما وکاس درته دعا سلام وای ستاره ته وای وکاس د ماما طرف نوم دعا سلام قبول کا وای کنه خبرې مو په اختشامه بیا فرمایش ته کنه د منګکا څومره روانې ښکاره په ټول جهانې او روانې وکې په پټي کې ډېر خوشحاله په تاوانې او چې دکان ته شوردن نه نو مالک د ټول دکانې کوتر وکې تر سهاره بیا د ورځې پټ پنهانې او سوړه اوښ کې د کور ګوټ کې یو دوه درې هفتې سنسانې چې د کور خلکو دشي سر راوباسي شیطانې او منصوبه دي وي تیاره غلې غلې را روانې هېڅ شی نه پرېږدي نهاره بیا ډوکو پهلوانې بسترلو پټوشلې نه په ځان نه په جهانې د وړو ټیم ته چې پریوځې راختې نه شي حیرانې د مېرمنتا باندې شي پوه بیا ګیر کړی خاندانې سره خوله درله چټني کې مردار پروت په غټ ډېرانې زه غمګین نظر خبر یم د پیشو بس مسلمان ډېر ښه نظر محمد صاحب دانش وای چې صدام ته متی ته ټول مې پلته مې دوا سلام ستا سلام را ورسېد یاسر احمد داد ورکوي ډېره مننه زرنواز خان هم وایي چې ټولو ته سلام او ډېر زبردست ډېره مننه خو خان جي دا دویم پروګرام دی وارث محمود مونږ له کمنټس بالکل نه راکوي نو بل دغه کې خو چې زما نیټ خراب دی خو پته نشته بیا بیا نیټ خراب وي نو
دا یاسر عزیز صاحب فرمایش ده جی. وای د بیزه غراته وای خاجي وای چې وخاندو لګه صحیح ده دوکه شوم ملګرو یو بیزه مې واغستله او ما کور ته راوستله دوکه شوم په خپله دا لیک و دا ځله خالي نو د چله بې نمبره غږېدله ما کور ته راوستله شروع یې کړې نارې د یو بله تېرې اوازو د سپېرې د غوږ پرده به ایشلوله ما کور ته راوستله په دیو که یقین د پچو مشین کار به د پچو چیله به تاوېدله ما کور ته راوستله په دیو که یقین د پچو مشین کتار به د پچو چیله به تاوېدله ما کور ته راوستله واړه چې شو خبر په ټولو شاختر پوره راغی لښکر دا یې موږینه پرانیستله ما کور ته راوستله وړو بوتلله سرله د دې کندې کمبرله یو څو څانګې یې کړې ماتې دا یې په سمو پړسوله ما کور ته راوستله خوشحاله شوم ډېره که پیو کې یو شعر پیاله برابر کړل دا چې مونږ ولشله ما کور ته راوستله پیمانه په بیزې شوم طلب کې د ویزې شوم غمګین نظر ته خلاص شو چې چاړه مې پرې راښکله ما ډېر ښه ډېر اعلی ډېر اعلی ډېر اعلی ناخات صاحب دغه د عزیز لاله بچایوس کې او ته د ملګرو سره یو کتاب شریکه کا او منظور بلال ته او امروز خان ماما ته دوا سلام ستا دوا سلام را ورسېدل رورې خان خزا لنډ بارون یو غزل وامجي خاجي نه دا لنډ بارون دی د سیالۍ زما زیګرو کاکاجي د سیالۍ زما زیګرو نه جوړ شوی پرهرو د سیالۍ زما زیګرو نه جوړ شوی پرهرو بس یوه کوټه مې کور کې نه ور او نه درو او د روزۍ ذریعه نه وه د روزۍ ذریعه نه وه مجبوري وه د غره سرو او نوې نوې تجربې وې ورته جوړ زما هنرو او المونه و دنیا کې المونه و دنیا کې بس هم دی مې د زړه سرو او نه نکریزي نه خطونه نه نکریزي نه خطونه ویل یې دا څنګه اخترو قافلې یې منځ کې پرېښوې قافلې یې منځ کې پرېښوې عجیبه شان مسافرو او ناخادو سم سېزلې ناخادو وسم سېزلې د خطیب زړګی کسکرو ډېر ښه ډېر ښه وکاس وایي چې ما سره د پېښور ملګري دي دعا سلام وایي تاسو ته نو وعلیکم سلام زمونږ د طرف نه هم چې کوم ملګري دا پروګرام ګوري ناستي ورته که هغه په هره سیمه کې دي او په هر ملک کې دي نو ټولو ته زمونږ د طرف نه د دې میپل له طرف نه دعا سلام او دا عزیز لالا به وایي درته بلکل به وایي دی راوستی مونږ ستاسو مسافرو دپاره دی او وایي به درته